کلمه راته خو لږه واضحه ووایه که لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست. دا معنی تا ته یاد نه 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 جی. په کلمه کې څو فرض دي دی ته دا پته نشته تا ته پته شته نه نه جی. څه وجه کېدی شي داسې څه مونږ را ایثار کړي چې مونږ ته د کلمې د معنی پته نشته نم دی ویلي جی. نم دی ویلي لکه مطلب تا ته هم د کلمې د فرضو پته نشته چې څو فرض دي تا ته هم نشته په کلمه کې څو فرض دي تا ته هم نشته چې په کلمه کې څو فرض دي بچې تا ته هم پته نشته چې په کلمه کې څو فرض دي ټیک ټاک فرض ورته لکه مطلب دا دی چې تاسو څلور واړو ته د کلمې د فرضو پته نشته چې په کلمه کې څو فرض دي که نن تاسو ته دا پته و چې په کلمه کې څو فرض دي نو په هغې فرضو کې یو د کلمې معنی هم ده چې دا زده کول فرض دي دې کې 15 فرض دي ښه نه په دغه 15 فرضو کې یو دام دی چې د دې معنی زده کول فرض دي معنی تاله نه راځي که سر یې درته ووایم بیا به ووایې نشته دی لایق د عبادت نشته دی لایق د عبادت ورپسې نشته دی لایق د عبادت سیوا د الله نه نشته دی لایق د عبادت سیوا د الله نه او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی آخري رسول دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی آخري پیغمبر دی رسول دی زبردست تا چې اوس خپل لکه دین له مونږ ټایم ورکړو مونږ به هر څه زده کړو محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی دا مونږه تاسو چې نن غلط شو دا په څه وجه غلط شو وجه څه کېدی دا ټول بس د موبایل وجه مونږ بس دنیاوي کارونه راټینګ کړي دي او د دین طرف ته بیخي متوجه نه یو دا که مونږ د دین طرف ته لږ متوجه شو نو مونږ به هر څه زده کړو دا بس مونږ دنیاوي کارونو کې لګیا یو سکول ته لوړ شو کالج ته لوړ شو واپس راشو کور ته موبایلو کې لګیا یو کار له نه ځو دا دغه وجه دا چې اوس خپل لکه دین له مونږ ټایم ورکړو مونږ به هر څه زده کړو لکه مونږ ټیک ټاک له ټایم ورکړی داسې چې مطلب د دین له هم خپل ټایم ورکول ته څه میسیج ورکول غواړې نه دا مسلمانان وروڼه ویني نن چې مونږ ټول غلط شو وجه څه کېدی شي حاجي صاحب صاحبان نه دي خولي او څو دغه شان دی موبایلو کې ټول مصروفه یو سهار راپاسو دا تپوس نشته چې موږ یې کړی دی که نه دی کړی دغه شان دی ټوله ورځ بیا مصروفه یو نه پس بیا ماښام چې ویده کېږو نو موږ تپوس څوک نشته چې ویده شو سهار بیا راپاسو په دغه ټوله ورځ دغه شان دی حساب مطلب که خوب باندې ورځو موبایل ږدو که راپاسو نو موبایل رالو چې چېرته ځو نو موبایل دی موبایل دی که نه ته نه رانږدې شه ته نه رانږدې شه غوسه شوې غوسه شوې وګوره دا دی څومره ښکلې خبرې ورکړې ته څه میسیج ورکول غواړې نه مجي نه بس کومه غلطیا نه وشي دی به اوس هغه کوو زده کړه به کوو دا کم تپوسونه چې ما د دې وروڼو نه وکړل دا موږ مسلمانان یو زموږ حق دی چې یو بل نه تپوس وکړو نو موږ غلط شو موږ ټول غلط شو که نه نو دا موږ به څوک ګناهګار او ځان به ګناهګار او که څوک به ګناهګار و خپل ځان ګناهګار دی بس دې نه بس به زده کړه کوو زده یې کوشش به کوو که نه چې زده کړه وکړو قدرمنو دا دوستان تاسو ولیدل دا ډېر ښکلي پښتانه او صفا خلک قدرمنو دا زما رونه بایګان زمونږ کوشش هم دی چې یو مسلمان ورو سره یو څو پوښتنې وکړو او هغه بیا تاسو ته په سکرین راولو دا رونه چې نن غلط شو
نو دا دی خپله وایي چې بای موږ موبایل را ایثار کړي دا هم د مسلمانۍ یو نښه ده چې صفا او رښتیا وینا وکړي ستاسو هم د وخت راکولو ډېره مننه خوشحاله و آباد خوشحاله و آباد پرېږدې م که یو دوه تپوسونه وکړئ جي وکړم نه پوښتنه ترې وکړئ جي دا سټار دی لایک ورکړه د دې صحابي شونډې غټې غټې دي مخې تور دی خلکو به تکرکه کوله چې په یو جام به اوبه وڅښلې راغی نبي علیه السلام ته وایي او د الله حبیبه خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه پیغمبر علیه السلام چې د صحابي ته وکتل ورته ویې جړل او بیا ورته وخندل لاس یې پرې واچو ولې بچې واده دې په زړه وورېده که څنګه او وایي قربان چې کافرو خلکو به رانه کرکه کوله نفرت به یې کوو چې په کوم لار به لاړم په هغه لار به خلک نه تلل په کوم جام چې به مې اوبه څکلې په هغې به چا اوبه نه څکلې نن مې چې ایمان راوړو مسلمان شوم ستا د باغچې ګل شوم ستا د باغ بلبل شو اوس به رانه خلک کرکه کوي ما به خدای ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي نبي علیه السلام ورته وایي واده ته دې زړه کېږي لاړ شه پلاني صحابي ته دروازه ووه ورته وایي چې نبي علیه السلام را لېږلم نور راځه سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله صحابي ورته راووت داسې کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی ورته نبی علیه السلام راولېږلم راغله وایي چې خدای ده ته وګوره زما لور ته وګوره اوس څه وکړم ویل ته کښېنه زه به مې ښځې سره مشوره وکړم مشوره پکار ده چې ښځه او مېړه مشوره وکړي خپله لور ورکړي دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام را لېږلی ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره را لېږلی لور دې ورکې که نه ورکې هغه حیرانه شو چې خدای څه وکړه اوس به څه کوو ویل نه زه مې خپله لور دته نه ورکړم دا خو د رنګه تور دی کور نه لري خیمه نه لري قوم نه لري قبیل نه لري هغه ټول پرېږده نه د کور لري یو شی دې نه لري کاشکې چې پرنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې لور مې بیا بعد ته ورسره ولېږم لور یې خبرې واورېدې راووته مور یې شی دي ولې داسې خلک ایمان تېروي مور نه ایمان تللی پلار نه ایمان تللی ورور نه ایمان تللی غیرت دې نه تللی نه پښتو چا کې پاتې نه ایمان چا کې پاتې نه غیرت چا کې پاتې ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور وځي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي دا پلار مور یې پرې نه پوهېږي اسمان چې وریځ شي مونږ وایو خدای باران وکړي یا الله د تیږو باران را باندې مه کوو خدایه د تیږو باران را باندې مه کوو خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوو خو د تیږو باران را باندې مه کوو موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه شته به موږ رحمت راووره لورې راووته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي را لېږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو اخو هیڅ شی نه لري لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري محمد رسول الله ته وګورئ نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي نن که کافر په اسلام گزار کوي تی پې مه کوه ته خو د هغه امتي محمد मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी